شمالي سالنګ د هیواد په شمال او شمال ختیځو ولایتونو لپاره یوازینۍ تر ټولو د ښکلا له اړخه په زړه پورې دروازه بلل کیږي. شمالي سالنګ ته په دې وروستیو کې سلګونه او زرګونه مینوال رامات شوي دي او د شمالي سالنګ لیدو ته راځي. مینوال وایي چې په شمالي سالنګ کې د میلې لپاره د مناسبه امکاناتو نشتون د لویه ستونزه ده او ترڅنګ یې له حکومته غواړي چې په شمالي سالنګ کې د میلو لپاره ځانګړي تختونه او تاپونه او نور امکانات ځای پر ځای کړي. سالنګ ته راغلي میلې په خاطر نو واقعا چې ډېره خوندوره هوا ده، ډېر خوندور موسم ده په دې جوزا میاشت کې او دونه سړه هوا. سالنګ خو بس د میلو ځای ده، نو بس ډېر خوندور ځای ده. نو د میلې تصمیم جوړ کړی ده او فعلا ماشاءالله زموږ کار جریان لري. ځوانان دې په کارونو باندې بوخت دي. ځینې هلته د لامبو وهلو په حالات کې دي او ځینې هلته د میوه خوړلو په حالات کې دي. ځینې بر غرو ته ختلي دي او موږ همدلته ناست یاستو تر څو پورې دا د کار سیستم را جوړ شي. دلته ماشاءالله ډېری کسان د بغلان د خنجانو ولسوالۍ چې د بغلان مربوط ده دې سیمو ته راځي. د شمالي سالنګ میله ځایونو ته راغلي میلوال وایي چې حکومت دې په شمالي سالنګ کې د میلې کولو او میلوالو ته د شپې پاتې کېدو ځایونه جوړ کړي او هم دې د دغې ښکلې سیمې امنیت په سمه توګه ټینګ کړي څو خلک په ډاډه زړه او پرته له هر ډول ویرې او تشویش څخه خپلې میلې ترسره کړي. موږ د بغلان ولایت څخه پلخمري ولسوالۍ نه سالنګ شمالي ته راغلي د میلې لپاره او له دولت نه مو غوښتنه ده چې دا ځای امن کړي تر څو خلک وکولی شي میلو ته راسي او دا ته سم ځایونه جوړ کړي، مثلا د پارک غوندې یا نور د ناستې ځای جوړ کړي. چې دې خوا ته موږ وګورو داسې سم ځای نشته د ناستې لپاره. نو د دولت باید داسې ځای جوړ کړي، امنیت یې سم ونیسي تر څو خلک وکولی شي میلو ته راسي او خپل شیان. دلته راغلي یاستو میلې ته لانډیوالانو سره او دلته ډېر خلک راځي د میلې لپاره. که چېرته امنیت وي هره ورځ به خلک راځي میلې ته د میلو جویو ته او د دولت نه غوښتنه ده چې د میلو جویونه چې دي لکه شمالي سالنګ د دې امنیت قوي کړي چې خلک راشي په ارامه سره په خپل چکر خپل تفریح وکړي. خو د بغلان په نورو میله ځایونو بیا د ناامنۍ سوری تر دې زیات ښکاري. ایشان بابا زیارت هم د بغلان یوه ښکلې سیمه او میله ځای دی، خو د ناامنیو له امله دغې سیمې ته د نورو کلونو په څېر سږ کال میلوال نه راځي. جګړې په دې سیمه باندې بغلان په ښکلو ځایونو باندې میله ځایونو باندې داسې یو بد سیوری غوړولی دی چې اصلا څوک دا جرأت له کورو نه کوي چې دا رقم ښکلو سیمو ته د تفریح په هدف راشي. شمالي سالنګ د دې ترڅنګ چې د ټول شمال او شمال ختیځ زون دروازه ده، د ښکلا او ښه موسم له اړخه هم د پسرلي میاشتې په وروستیو ورځو کې ځانګړی شهرت لري او هره ورځ پکې سلګونه نارینه او نجونې میلې کوي. خو په دغه ښکلې سیمه کې د امنیتي مرکزونو نشتون د میلوالو ستره اندېښنه ده چې یو شمېر زړه نه ښه کوي څو دغې ښکلې سیمې ته د لیدو لپاره راشي. حکومت وایي شمالي سالنګ کې بشپړ امنیت شته او پرته له هر ډول ویرې میلوال خپلې میلې ترسره کولی شي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.